د ژبژغورنې غورځنګ له لوري په لغمان پوهنتون کې ناسته ترسره شوه. یاده ناسته چې د لړم په 11مه نیټه د لغمان پوهنتون کې د یاد غورځنګ د مشرتابه او د لغمان د ولایتي استازو له لوري بلل شوې وه. د لغمان د ملي راډیو تلویزیون امیر محب الله محب د یاد غورځنګ ولایتي استازي احمدشاه منګل د دې غورځنګ فرهنګي مسؤل ګلالي روپي ګڼ شمېر محصلینو او استادانو هم پکې برخه اخیستې وه. په دې ټولېدنه کې د نورو ویناوالو ترڅنګ د ژبژغورنې د غورځنګ مشر ابوبکر ځلاند د موضوع په اړوند خبرې وکړې. ویې ویل زموږ موخه دا ده چې څنګه وشو کولی پښتو ژبه غني کړو، له خنډونو او له ناخوالو یې وساتو. ځلاند ویل چې دوی هڅه پیل کړې تر څو دننه په هیواد کې او هم بهر له هیواده د پښتو ژبې لپاره کار وکړو. وروسته نور ویناوالو هم د موضوع په اړوند ویناوې وکړې او دغه ګام یې د پښتو ژبې د ژغورنې په اړه مهم وباله.